السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو مینوالو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. نن درته د بلې ویډیو سره حاضر یم. هغه ویډیو ده چې قومه او جلسه په لمانځه کې څه حکم لري. اول به راشو چې قومه او جلسه څه ته وایي. قومه چې کله موږ له رکوع وکړه او له رکوع نه بیرته راجګ کېږو نو دې ته قومه وایي. او جلسه چې سجده موږ وکړو نو هغه نه چې بیرته راجګ کېږو بیا چې کېنو دې ته جلسه وایي. نو د دې حکم په شریعت کې څه شی ده؟ په دې کې امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې قومه او جلسه کول واجب دي، او امام شافعي رحمه الله، امام احمد رحمه الله، امام مالک رحمه الله وایي چې نه دا فرض دي. نو اوس که یو کس د قومه او جلسه پرېږدي نو د دغه درې وړ امامانو په نیز باندې د مونځ بالکل ونه شو، ځکه دا فرض ده چې یو سړی فرض پرېږدي نو د هغه مونځ نه ادا کېږي. او امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې واجب ده که یو سړی پرېږدي نو د ده مونځ ناقص ده، او نو هغه واجب ده. که یو سړی امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې دا واجب ګڼل کېږي، او که یو سړی قصدن دا پرېږدي واجب نو د ده مونځ فاسد ده او دا بیا راګرځي، او که سهون ترې خطا شو نو سجده سهو به کوي. نو باید موږ قومه او جلسه څنګه ادا کړو. قومه چې موږ ادا کړو رکوع نه چې بیرته راجګ سو ښه نیغ به ودرېږو، سمع الله لمن حمد ربنا ولک الحمد ووایو ښه په اطمینان سره. بیا لاړ شو موږ سجدې ته. چې کله موږ سجده وکړه هغه به په اطمینان کوو. چې کله بیرته له اولې سجدې نه راکښېنو نو ښه په اطمینان سره سم برابر چې څنګه کېناستو ښه په اطمینان موږ سجده وکړه او بیرته راغلو جلسې ته دلته کېناستو نو موږ چې پیغمبر علیه السلام به چې کله ښه په آرامه کېناست نو بیا به دمې سجدې ته یعنې دومره مقدار باندې چې موږ سبحان ربي الاعلی ووایو نو په دومره مقدار باندې موږ باید کېنو، دې نه لږ زیات کېنو نو دا به ډېره ښه وي. نو ملګرو دغه ته موږ باید ډېر اهتمام ونیسو. موږ نن سبا په ډېر ملګري ډېر داسې کسان ولیدل چې د قومي او جلسې بالکل اهتمام نه کوي. څنګه چې رکوع نه راجګېږي ډایرکټ بیرته ځي سجدې ته، یا اوله سجده چې وکړي څنګه چې سجدې نه راجګېږي بلې سجدې ته ځي بالکل دمه نه کوي، سم کیني نه او بیرته ډایرکټ لاړ شي لکه چرګې چې ټونګرې وهي. داسې سجده کول پکار نه دی. او داسې باید جلسه او قومه موږ ښه په اطمینان سره ادا کړو. نو که دا موږ ادا نه کړو نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې موږ واجب ترک کړو، او د نور امامانو په نیز باندې دا بالکل موږ فرض ترک کړو. او فرض چې څوک ترک کړي نو مونځ نه کېږي. نو ملګرو مینوالو دغه ته باید موږ ډېر متوجه شو. نن سبا خو اکثره امامان په جماعتونو کې چې امامت کوي هغه هم په دې باندې اخته شوي دي. څنګه چې له رکوع نه قومې ته راجګېږي نو بیرته ډایرکټ لاړ شي سجدې ته، او دا په اطمینان سره نه کوي. نو باید دغه امامان هم دې ته توجه وکړي، ځکه خپل مونځ خو غلط کړو، هلته شاته چې مقتدیان پسې ولاړ دي هغوی مونځ هم غلطېږي دی سره. نو لهذا موږ باید دغه ته توجه وکړو او اهتمام یې وکړو، او الله نه دا درخواست کوو چې الله دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.